پنځلسم سبب مؤمنانو په زنا کې د واقع کېدلو هغه الکلام دی، د پردو زنانو سره خبرې کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې زنا اللسان النطق، د جبې زنا څه شی ده؟ هغه د پردو زنانو سره خبرې کول. د هغې نه وروسته فسادات او نقصانات پیدا کېږي. ځکه قرآن زنانه دې نه منع کړي دي چې فلا تخضعن بالقول، تاسو د سړو سره نرمې او پستې خبرې مه کوئ. نن چې په یو کور کې یو زنانه سره موبایل دی، دا چې د پردو خلکو سره خبرې کوي، د هغې د وجې نه فسادات او نقصانات پیدا کېږي. او په معاشره کې مفسدین فاجران بېدینه خلک موجود دي، هسې لمبرې میلاوي د دې لپاره چې د یو زنانه او د ښځې لمبر پیدا شي او زه ورسره خبرې وکړم. تاسو د دې خبرو نه خبر یاستئ، عقلمن خلک یاستئ. زنانه په موبایل څه کوي؟ تجارت پې کوي، کسب پې کوي، کار پې کوي. د څه دپاره؟ که کور کې لابودي وي یو موبایل ساتل کېږي، بس یو بوډۍ او کمزورې زنانه چې خواهشات یې ختم شوي هلته هغې له یې ورکړه، خپل حاجات او ضرورت به پوره کړه. کله چې خبرې پیدا شي د خبرو نه وروسته فسادات پیدا کېږي. او دا خبرې کله د زنا په واقع کېدو. قصص تائبین کې لږې د بني اسرائیل واقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې حدث عن بني اسرائیل فلا حرج په درجه کې د عبرت په طریقې سره بیانول شي. هغه په بني اسرائیل کې او عابدو چې شپېته کاله د الله رب العزت بندگی کړو، و یو ورځ باران وش، د باران نه وروسته دا منظرې شي د یو بار فضا چې دا ډېر ښه ښکاري. شپېته کاله بعد د سمیې او د عبادت خانې نه راووت چې ویې کتل دا منظره ډېره ښایسته او مزیداره وه. وای ځان سره ویل چې راځه د دې عبادت خانې نه کته شو، بهر به لږ وځي، نور مناظر به ویني، الله سره به د نور محبت او مینه پیدا شي. وای کله چې بهر ووته یوه زنانه تېرېده، د هغې سره خبرې شروع شي. د خبرو نه وروسته چې ګپ شپ شروع شو، د هغې نه وروسته بدپیلي واقع شو. کله چې بدپیلي واقع شوه د دې نه وروسته دا راهب مړ شي. واقعاتو کې راځي وای د دې عبادت د شپېته کاله عبادت د دغه زنا سره تول کړی شو، هغه زنا پې راجحه شو، عبادت یې کم شو. دا فسادات، دا نقصانات د خبرو نه پیدا کېږي. نن خبره ده، نن وعده د سره او سبا د سره ملاوېدل دي. تاسو ونه لیدل چې د ډېرو عزتمندو خلکو عزتونه لوټ کړی شو، د هغې لورګانې او ښځې د کورونو نه ووتلې. ولې ووتلې؟ خو د دې فساد د دې خبرو د وجې نه ووتلې چې ته په ټول عمر کې د خپل اهل او بیبي سره خوږه خبره ونه کړې، او یو سړی ورته ټلیفون وکړي او هغه ورته د محبت او د مینې الفاظ استعمالوي او خوږې خوږې خبرې ورته وکړي او خیالي باچایي ورته جوړه کړي، هغه تا سره ژوند زندګي تېروي؟ هېڅکله یې نه تېروي. مؤمنانو دا فساد دی، عقلمن خلک په دې باندې پوهېږي. د دې خلکو ملکه ده په دې خبرو کې. ښځه ناقص العقل ده چې ته ټول عمر د هغې څخه خوږه خبره نه کړې، د محبت خبره نه کړې، د مینې خبره ورسره نه کړې. تریو تندی وځي او تریو تندی راوځي چې هغې سره یو خوږه خبره څوک وکړي او هغې ته تمه ورکړي او د هغې سره داسې خبرې وکړي، سبا له خپله مشکلات او فسادات پیدا کړي. تاسو عقلمن خلک یاستئ، په دې خبرو باندې ټولو باندې پوهېږئ. یو رابطه ولې پیدا کېږي؟ معاشره کې فاسق فاجر بېدینه خلک شته چې تمام ورځ دې ته ناست دي او دا لمبرې ګوري. مؤمنانو دا خبره مې دې لپاره وکړه چې لږ عقل په بعضې خلکو کې راشي. دا موبایل، دا خبرې او دا تعلقات په معاشره کې ختمې کوي. د دې نه به معاشره عفیف او پاکدامنه پاتې شي. الله روزه د من کې عفت او پاکدامني پیدا کړي. الله زمونږ د عزتونو حفاظت او ساتنه وکړي.